ادبي محفل وشو روحاني تازګي هم حاصله شوه. حقیقت دا دی چې کوم مېلمانه محترم مېلمانه زموږ راغلي وو دی موږ ته ډېر عزت راوبخه، زموږ دې ملګرو ته، زموږ دې کلي مشرانو او کشرانو ته. زما خو به همدا د وایي چې الله تعالی دې ډېر زیات نور هم عزتمند کړي څوک چې راغلي دي دلته، که هغه اورېدونکي دي او که هغه ویونکي دي. او رښتیا خبره خو دا ده چې څنګه یو حدیث کې راځي چې دا شعرا چې دي الشعراء تلامید الرحمن، دا شاعران چې دي دا د الله تعالی شاګردان دي. دی کله چا نه زده کړه نه کړي نو دا د الله تعالی ډایرکټ شاګردان دي. او دا یو خبره د خپلو شاعرانو وروڼو ته کوم چې یو پیغمبر ډایرکټ د الله تعالی نه زده کړه کړې ده، یو شاعران چې دي دا تلامید الرحمن دي، دا د الله تعالی شاګردان دي. نو دی هغه چې کوم اصل کې شاعر خو وایو هغې ته چې دغه شعور تیز وي، چا چې شعور تیز وي نو هغه ته شاعر وایي. دی د خپل شعور په رڼا موږ تر دې حالاتو هغه فریاد هم وکړو